د اصلاحي جرګه شیرغون د سوري لاندې یو خوندور دستوره د ماماخیلو په حجره کې د محمد یونس کاکا په مشرۍ کې وشوه. په دې موقع د ثوابي نایاب میډیا ګروپ ملګری عارف نایاب د ریکارډینګ او کیمرامین فرایز نوموړي اداکار سید شیخ تر سره کړل. د ثوابي نایاب میډیا ګروپ د طرف نه په دې موقع د بهترینو خدماتو په لړ کې د اصلاحي جرګه شیرغون لپاره د یو ایوارډ بندوبست شوی د نظامت چارې اسرار خان تر سره کړې. د اصلاحي جرګه شیرغون صدر ښاغلي فضل کریم په دې موقع د راغلو میلمنو او ټولو کلیوالو شکریا ادا کړه او ویل چې زموږ جرګه د ټول کلیوالو لپاره یو اهمه جرګه ده او موږ د خپل مدد په خپله د سوري لاندې یو امبولانس په دې غرض اخیستی دی چې دې کې موږ ټول مریضان ویړیا صحت مرکزونو ته رسو. دین علاوه موږ د کلي د غر ځنګل او لارو کوڅو هم خیال ساتو. د شیرغون فلاحي قوت هارون رشید په دې موقع وویل چې زموږ خدمات د هر چا لپاره دي او که څوک څه قسمه تحفظات لري نو موږ سره نیغ په نیغه رابطه کولی شي. مشر میلمه په خپلو خبرو اترو کې د اصلاحي جرګې کارکردګي وستایله او ویل چې شیرغون کلی په دې هکله خوش قسمته دی چې دلته د ځوانانو سره سره ډېر تکړه مشران هم د کلي د مسلو دپاره هلې ځلې کوي. په آخره کې د عارف نایاب میډیا ګروپ د طرف نه د عارف نایاب په لاس د جرګې مشرانو له ایوارډ ورکړی شو.